अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولر د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شي د کیبلونو او یا ویرونو سکوائر معلوم کړئ، ځکه چې په اکثره ویرونو او کیبلونو باندې سکوائر نه وی لیکل شوی. نو په دې رابطه دوستانو زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم سره د فرمولا. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د کیبل او یا د ویر د سکوائر د معلومولو لپاره مونږه ضرورت لرو یو عدد ورنیر کلیفر ته، چې د دې په واسطه باندې مونږه د ویر د کنډکټر ډایا معلومول شو. کدا ویر فلیکسیبل وی او یا سټینډر ویر وی نو د دې دواړو سکوائر په دې باندې معلومول شو. مثلا دوستانو زمونږ سره یو فلیکسیبل کیبل دی، مونږ څنګه کولای شو د وینر کلیفر په واسطه باندې د دې سکوائر معلوم کو. د فلیکسیبل ویر د کنډکټر څخه یو کنډکټر یعنی یو ویر اخلو او دا د وینر کلیفر په واسطه باندې د دې ډایا معلومو. کله چې د ډایا منګه معلومه کړه دا ځان سره نوٹ کوو چې د دې ډایا د 0.2 او د دې څخه وروسته د فلیکسیبل کیبل ټول ویرونه چې په دې کې موجود وي دا شمارو حسابو او دا هم د ځان سره نوٹ کوو چې د دې ویرونه دی 1.6 یا دا هم د ځان سره نوٹ کوو. د دې نه وروسته راځو دوستانو د فارمول ته A = مساوي کیږي د ایریا سره او د بای ویلیو فکس دا چې مساوي کیږي د 3.14 سره یا 2.0 سره او ار مساوي کیږي د ریډیوس سره. نو دلته ریډیوس مجهول دی. د دې د معلومولو لپاره دوستانو موږ چې کوم کنډکټر د ویر ډایا معلومه کړي و هغه تقسیمو دوستانو په دوه باندې چې هغه 0.2 دا تقسیمو دوستانو په دوه باندې. نو موږ ته په لاس باندې راځي 0.135 سره. نو اوس د دې فارمولې په واسطه باندې د دې ویلیو معلومول شو. یا مساوي کیږي د 3.14 سره او ار مساوي کیږي د 0.135 سره. نو د ار ویلیو د بایا د ویلیو سره 2 ځلې ضرب وو. نو د دې د ایریا او سرکل ویلیو مساوي کیږي د 0.005 څلور دریو سره. د دې څخه وروسته دوستانو چې د ویر کوم کنډکټر کوم ویرونه منګه محاسبه کړی وي حساب کړی مو چې هغه 1.6 د غشپګاویا دوستانو ضربو په ویلیو د ایریا او سرکل کې. نو دوستانو موږ ته په لاس باندې د دې حاصل راځي 10 نو دوستانو دغه ویر مساوي کیږي د 10 ملي ویر سره. نو دوستانو د دې طریقې او د دې فارمول په واسطه باندې تاسو کولای شئ د هر قسم ویر یا کیبل سکوائر یا سکوائر معلوم کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.